الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد. وعزیزو یو پوښتنه کړې ده چې که یو څوک په لاس خپل ځان انزالوي، خپل مني په لاس باسي، بیا چې کله خوند انسان ته راسي د هغه وروسته د ذکر سر ټینګ ونیسي، مني خارج نسي، مني راونوځي، بیا چې کله حیا دې ډېره زیاته وي، ذکر سست سي، د هغه څخه وروسته مني را خارج سي، مني بیا راوځي، آیا غسل ورباندې شته او که نه؟ الجواب بالله التوفیق. معززو دا یوه قاعده یاد وساتئ، کله چې مني د خپله ځایه په شهوت را جلا سي، هغه که په هر حالت کې وي، که د خوب په حالت کې وي او که په ویښ حالت کې وي، په لاس ځان انزالوي یا جما کوي، خو هغه خوند ورته راسي لیکن د ذکر سر ونیسي، مني په هغه وخت کې ونوځي، بیا چې کله ذکر سوس سي هغه مني بیا باد کې راوځي، نو غسل ورباندې واجب دی، ځکه اصل خبره دا ده چې هغه مني د خپله ځایه په شهوت را جلا سوي دي، چې د هغه ځایه په خوند او شهوت را جلا سول نو غسل ورباندې لازم دی. دا شرط نه ده چې خامخا به د ذکر څخه هم په شهوت باندې راوځي. او که چیرې مني د انسان څخه ووځي خو لیکن د خپله ځایه په شهوت نه وي را جلا سوي، مثلا یو څوک ډېر دروند بار پورته کړي، هغه مني د ذکر څخه راووځي خو لیکن په شهوت د خپله ځایه نه دي را جلا سوي، نو په هغه صورت کې بیا غسل نشته. رد المحتار کې دا تفصیل راځي په اول جلد 328 صفحه کې. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.